سلامونه ګرانو دوستانو، هیله یم چې روغ او جوړ بوی او د صحت جامې به مو پر تن وي. یو ځل بیا یو نوی ویډیو سره ستاسو په خدمت کې یم. ګران دوستانو، په دې ویډیو کې تاسو ته د واتساپ د بلاک نمبر په اړه پوره طریقه ښیم چې څنګه کولی شو خپل بلاک شوی د واتساپ نمبر په 24 ساعتو کې خلاص کړو. ګران دوستانو، که چیرته ستاسو واتساپ نمبر بلاک شوی وي له څو ورځو راهیسې یا هم له څو میاشتو راهیسې، په دغه ویډیو کې تاسو ته زه پوره طریقه ښیم. دغه طریقه استعمال کړئ دوستانو، 100% دغه طریقه کار ورکوي او ستاسو واتساپ چې دا دوستانو په 24 ساعتو کې به دننه ستاسو واتساپ چې دا فعال شي. نو دوستانو، ویډیو ډیره نه اوږدومه. که چیرته رښتیا تاسو غواړئ چې بلاک شوی نمبر خلاص کړئ یا یې هم انبلاک کړئ دوستانو، نو دا ویډیو تر پایه وګورئ. دا ویډیو هیڅکله مه سکیپ کوئ تر څو په طریقه باندې ښه پوه شئ. ګران دوستانو، که چیرته ستاسو واتساپ نمبر بلاک شوی وي، تاسو به واتساپ ته راشئ دوستانو. دغه واتساپ آیکن وینئ دوستانو، په دې باندې به کلیک وکړئ اوله کې دوستانو. سمه ده، بیا به راشئ ایپ انفارمیشن. سمه ده دوستانو، په دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې دغه د واتساپ هغه ته راغلی دوستانو سیټینګ ته، بیا به راشئ دوستانو دلته په سټوریج اینډ کیچ په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې مو چې کله کلیک وکړ دوستانو، بیا به دغه کلیر کیچ ووهئ. سمه ده دوستانو، کلیر سټوریج به نه وهئ. سمه ده، را به شئ کلیر کیچ، دا وینئ دوستانو، په دې باندې به کلیک وکړئ. دا مو چې کله کلیک کړ دوستانو، را به شئ بیک چې کله راغله دوستانو، بیا پلی سټور ته راشئ. پلی سټور ته چې کله راغلی دوستانو، له پلی سټور څخه به همدغه واتساپ چې دا دوستانو، که چېرته ستاسو بزنس واتساپ وي نو بزنس واتساپ به اپډیټ کړئ، او که نارمل واتساپ وي نارمل واتساپ به اپډیټ کړئ. ما سره بزنس واتساپ ته زه غواړم بزنس واتساپ اپډیټ کړم دوستانو. که چېرته ستاسو واتساپ باندې اپډیټ راغلی وي نو تاسو به یې له پلی سټور څخه اپډیټ کړئ. کله مو چې اپډیټ کړ دوستانو، بیا به راشئ په اوپن باندې به کلیک وکړئ دوستانو. سمه ده، اوپن باندې به کلیک وکړئ. په اوپن مو چې کله کلیک وکړ دوستانو، بیا به تاسو ته دغسې صفحه راخلاصه شي. را به شئ په اګري اینډ کنټینیو باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په اګري کنټینیو باندې کلیک وکړ، دلته به هماغه شماره ورکړئ، کومه شماره چې ستاسو بلاک شوي وي دوستانو. مثلا زما یوه شماره بلاک شوې ده، زه یې تاسو ته مخامخ په سکرین کې ښیم. زه راځم دوستانو، خپله شماره ورکوم، تاسو ته یې ښیم چې زما شماره بلاک شوې ده. نو په څنګه طریقې سره دغه شماره خلاصولی شو؟ تاسو وینئ دوستانو، زما شماره اوس بلاک شوې ده. که چېرته تاسو ته دوستانو دلته لاندې ریویو لیکلي وو دوستانو، سمه ده، ما ته خو اوس رجسټر نیو نمبر لیکلی ده. که چېرته تاسو ته دلته ریویو لیکلي وو، ریکویسټ ریویو، نو بیا به تاسو ته دغسې یو هغه راشي دوستانو، یو فارم به راشي، په هغې کې به یو ریپورټ ولیکئ. سمه ده دوستانو، یو ریپورټ به ورته ولیکئ. هغه ریپورټ به زه تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې واچوم، کولی شئ له هغې ځای څخه کاپي کړئ او بیا به راشئ دلته به پیسټ کړئ دوستانو. بیا به دغه کوم راپورټ چې دوستانو دا به واتساپ ټیم ته ورسیږي. اوس ما سره دلته رجسټر نیو نمبر لیکلی ده، نو دلته زه اوس نشم کولی چې هغه ته ریپورټ واستوم. راځم د ایمیل له لارې ورته دوی ته راپورټ لیږم دوستانو. سمه ده، ایمیل له لارې همدغه واتساپ بیرته راخلاصوم دوستانو. ښه دوستانو، کله مو چې واتساپ راخلاص کړ، بیا به راشئ په دغه 3 کرښو باندې به کلیک وکړئ. بیا به راشئ په هیلپ باندې به کلیک وکړئ دوستانو. په هیلپ باندې مو چې کله کلیک وکړ، یو څه انتظار به ورته وکړئ یا چې موږ ته صفحه راخلاصه شي. تاسو وینئ دوستانو، دلته موږ واتساپ ته ایمیل کوو، واتساپ ټیم ته چې زموږ واتساپ نمبر بلاک شوی ده، دا موږ ته خلاص کړه. نو دوستانو، د دې لپاره تاسو ته ما یو اپیل چمتو کړی وي. هغه اپیل به دوستانو تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې میلاو شي. تاسو کولی شئ له هغې ځای څخه یې کاپي کړئ، نو هغه اپیل به دوستانو دلته پیسټ کوئ. کله مو چې دلته هغه اپیل پیسټ کړ دوستانو، زه راځم اپیل پیسټ کوم دلته. ښه دوستانو، تاسو وینئ ما دلته اپیل ورته ولیکه دوستانو. نو دوستانو، بیا به راشئ لاندې برخې ته، یو سکرین شاټ به ورته واخلئ دوستانو. کله چې تاسو نمبر خلاصوئ دوستانو، تاسو ته چې هره ستونزه راځي له هغې څخه به سکرین شاټ واخلئ او دلته بیا ورته اپلوډ کړئ دوستانو. سمه ده دوستانو، زه دلته یو سکرین شاټ ورته اپلوډ کوم. ښه دوستانو، تاسو وینئ ما لاندې سکرین شاټ ورته اپلوډ کړ. بیا به راشئ دوستانو، په نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. په نیکسټ باندې مو چې کله کلیک وکړ دوستانو، یو څه انتظار به ورته وکئ. بیا به راشئ دوستانو this does not answer my question، په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې مو چې کله کلیک وکړ دوستانو، تاسو مستقیما بوځي ایمیل ته دوستانو. سمه ده، ځکه چې واتساپ ټیم ته ایمیل کوو. تاسو وینئ دوستانو، دغسې صفحه به تاسو ته راخلاصه شي. بیا به راشئ دوستانو، دغه کونج کې دغه علامه وینئ دوستانو، سینډ اپشن، په دغه باندې به کلیک وکړئ تر څو زموږ ایمیل چې ده واتساپ ټیم ته ورسیږي. په دې مو چې کله کلیک وکړ دوستانو، ستاسو ایمیل چې دوستانو دا به واتساپ ټیم ته ورسیږي او په 24 ساعتو کې دننه به ستاسو نمبر چې ده دوستانو انبلاک شي. بیا تاسو کولی شئ چې خپل نمبر استعمال کړئ دوستانو.
دا هم ډیره صحیح طریقه ده دوستانو، 100% دغه طریقه کار کوي. ما خپله تجربه کړې ده، ما خپله هم یو څو نمبرونه پرې خلاص کړي دي. نو دغه طریقه تاسو هم عملي کړئ دوستانو. په دې سره 100% ستاسو نمبر چې ده هغه انبلاک کېدلی شي. نو دا ویډیو دوستانو که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو درسره لایک کړئ او زموږ یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ تر څو په راتلونکي کې موږ تاسو ته همدغسې ښایسته ښایسته ویډیوګانې جوړې کړو. تر یوې بلې نوې ویډیو پورې چې بیا زه ستاسو خدمت کې حاضرېږم. ښاد، اباد او بریالي اوسئ.